نن هغه خلق چې کوم د عدل او د انصاف په کرسو باندې ناست دي، نن هغه خلق وګوره ټوله ورځ پردي جیبونه وایي، دا نه ګوري چې د دې سړي ما سره د انصاف توقع ده، وایي دومره راوړه فیصله ستا په حق کې کوم. نن ټول ملک داس نو چې کومو خلقونه د عدل او د انصاف توقع وه هغه خلقو دا انجام. قسم په خدای دې مونږ شریعت راوړه او په ما فیصله کوه، خو پټکې راوړه، پټکې به په سر کم ستا فیصله به کومه. د دویم تا سره چې ډبره ده هغه غوا راوړي، نو تا ما ته ووایي په فیصله کې چې مولانا صاحب دا پټکې خو د ډېر اعلی دی، یعنې مطلب دا چې ما در کړی دی که نه، دې ته ګوره او ما په حق کې فیصله وکړه. نو زه درته وایم چې بچي هغه مه کوه، هغه ستا پټکې غوا راله او پټکې وخوړو، خو فیصله مې د ده په حق کې وکړه. مونږ سره غوا راځي او پټکي خوري، د عدل او د انصاف په ځای چې ناست یې ټوله ورځ سهال جوړ کړی دی، ورشي فتې وکړه. لاره کې روان یې اوس پاس درته وګوري چې دا خو خړ پړ غوندې دی، څه دي در سره؟ وي ما سره خو څه نشته، بمونه ګرځې تا نه بړه بوټي په جیب د لاس ومنډي که در سره څه وي ازه ګینې تاڼې ته دې بوځم. دا چلونه در سره کېږي که نه؟ ستا ټول ملک نن د دې ښکار ډیپو دی، بیا ما ته راشي چې ما سره دا چلو شو، ما سره دا چلو شو، ما ته څه لګا؟ تا چې پرون د چا دپاره ډولکې په غاړه کې اچولې او ګډېدې ورته ورشه غاړه ونیسه که. تاسو کې دا ایمان نشته چې په دې 50 کاله کې تاسو یو د قومي او د صوبایي اسمبلۍ ممبر د دې ګورګورونه رانیولی او په خپو کې ورته پولې اچولي او په سړکو یې راکاږي. دا ایمان په دې قوم کې نشته. ته د څه خبرې ما مشر کړې چې ما سره دا ظلم کېږي او ما سره دا زیاتې کېږي؟ دا ایمان دې قوم کې نشته، نه دا غیرت پکې شته. اوس دا خبره مونږ محسوس کوو ځکه نه چې زمونږ عقل هغه مونږ چېرته بروی کار نه راولو، او نن چېرې په خپل عقل او فکر او فهم باندې سوچ کړی بالکل. خو چې خلک څه وایي هغه مونږ هم وایو، چې خلک څه کوي هغه مونږ هم کوو. سوچ نه راځي. یو امامو د جمع مونځ یې وکړو، یو سړی ورته راغی ورته وایي چې دا تا خو بې وخته مونځ وکړو، خو غوسه شو ورته وایي غوسه څه لکې او چې دا کوم سړي ته مې مخکې مونځ وکړو د 80 روپۍ را کړې وي، نو که ته 80 روپۍ راکړې تعلیم کوم؟ هغه ویل زه د جمع مونځ شوقي یم او 80 روپۍ واله خو جمع خو یو ځل شوې وه، دا بیا څنګه جمع ودرېده؟ د استاذ خو یو مونځ کړی و، نو دا استاذ دغه وخت کې ولدوالین ته رسېدلی و، نو په زوره وایي چې 60 درهما نصف لي و نصف لک اخذت من هذا خړال عین. ویل 80 روپۍ مې دغه سړي نه اخېستې دي، شور مه کوه، نیمې ستا او نیمې زما، او اخذت من هذا خړال عین، د دغه خړات د اوس نه مې اخېستې دي، شور مه کوه. بس سړی چپ شو چې مونځ شو 10 روپۍ هغه له ورکړې 10 د په خپله وه. مونږ د دې قماش خپل سوچ سمج او فکر نه لرو. زمونږ دماغونه دې وخت کې د حیوانیت دي، د انسانیت نه دي. ته رښتیا ووایه چې د پیشو د شپې څه کاري وایي؟ غلا، پردي لوښي سټل، پردي کور کې هر څه چې د خوراک ورته میلاو شي، ټیک. د سپي څه کاري؟ ټیک. اوس نن ستا ټول ملک وګوره د غلو او د ګرکپرې ډیپو دی، د شپې په کور درو خېږي، کور درته جومات کې. دا بني ادمي که نه؟ نو دې بني ادمو او د سپو او پیشو کې څه فرق دی؟ خر چېرته دا ویلي دي چې دا پردی فصل دی نه خورم دا ګناه ده؟ دا د کلو خلکو ته پته ده مونږ خلک د شپې پردي فصلونه ریبو که نه ریبو؟ نو انسانیت دا نن سبا بوی د انسانیت ووتو، انسان کې انسانیت پاتې نه شو. زما عزیزانو څه چې کېږي دې قوم سره دا د دوی خپل اعمال دي. که مونږ وایو زه غواړم یو څه او راضي کېږم په بل څه، غواړم اسلام او راضي په پیسو شم، زمونږ به څه حالي او زمونږ انجام به څه؟ قسم په خدای دی که تاسو خپل انجام په ژوند کتې او مونږ خپل انجام په ژوند کتې، نو مونږ به ټول عمر د سجدې نه سر نه وی اوچت کړی، ټول عمر. خو افسوس دا دی چې دا انجام چې دی دا پټ دی، دا به ښکاره شي الله چې ستا سترګې پټې شي. د پیغمبرانو شیوه څه وه؟ د 140,000 پیغمبرانو شیوه څه وه؟ هغه دا وه چې زه راغلی څه شیلیم که دا کوئ پرې راضي کېږم کینې خدای ته ویم چې تباه م کړي. خو چې د پیغمبر منشا به پوره نه شوه او قوم به نه منله، نو خدای ته به یې وویل چې یا الله اوس یې فنا کړه. نوح علیه السلام 9.5 کاله دې قوم ته تبلیغ وکړو، 9.5 کاله، او په 9.5 کاله کې کل 40 کسه مسلمانان شول چې اخري ونه شوه. نو الله داغه دعا ذکر کوي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. یا الله د دې قوم زما چې دی لوټ اعلان دی باندې پرېمه دی او تباه کړه. نوح علیه السلام ته خدای وایي ته کشته یې جوړه کړه، تباه کوم یې. کشته یې چې جوړه کړه دا قوم یې په تېرېدو را تېرېدو د لرګي نه کشته یې جوړوله، دا څه کې
وی کشته جوړم طوفان راځي. نو به خندل طوفان راځي. کشته تیار شو، بارانونه شروع شو. داسې باران شروع شو چې ځمکې د لاندې نه اوبه راخوت کولې او اسمان د پاس نه راوړو. علما لیکي چې یو ساس کې به د اسمان نه د کوهیتور غر را پرېوت. یو ساس دې کشته ته سوار شو. زوی د ده نافرمان، زوی ته یې روخېږه دې کشته ته تباه کېږي. غالبا ارکب معنا الفاظ تباه کېږي. لا عاصم اليوم، نن ګوره د خلاصي ورځ نه ده. هغه زه به غره ته وخېږم، پاس پناه به واله. غره ته وختو، په یو سرنګ کې ننوتو او سرنګ یې ځان پسې بند کړو. علما لیکي چې خپلې متیازې کې دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو غرق. د پیغمبر زوی نن په دې غاړه نه شي چې دا میا صاحب دی، دا شاه صاحب دی، دا صاحب حق صاحب دی، دا غنجي صاحب دی. نن دا تبعین په دې ملک کې ډېره زیاته. دا څوک دی لکه دا میا صاحب؟ میا صاحب څه معنی؟ لکه دا میا صاحب څه ته میا صاحب څنګه میا صاحب دی؟ د پلاني ولی اولاد دی. نو بیا زه خو پیغمبري صاحب یم، د آدم علیه السلام اولاد زه یم که نه یم؟ تاسو یې که نه؟ نو چې دا د ولی اولاد دی، زه د پیغمبر اولاد یم، نو زما رتبه خو دنه اوچته کړه. په دې قهر د عمل کښته وایي دلته یو میا صاحب دی، د هغه اجازه ده ورسه. دلته یو زما دا ګوډۍ چې خوږېږي نو ما ته راغی وی چې زه د برکي نیکه اولاد یم، او ما اورېدلي چې ستا خپې خوږېږي، زه یې دله دموم. ما برکي نیکه کوم ځای دی؟ یو لوی ولي تېر شوی، زه د هغه اولاد یم، میا یم. ما زه د پیغمبر اولاد یم، په دمونو پې ستړی شم خو جوړېږي نه. په ارام کښېنه، خدای دې برکي نیکه سره تام سم لئ هلته، او په ارام کښېنه. نن دا قوم په دې بلا اخته دې خوا وګورئ. د ما دا خبرې چې څوک واوري دلته، نو بیا زه ورته پیغمبري خبره کوم. یا فاطمه تو سلیری ما شئت، بی بی فاطمه ته پیغمبر ویلي لورې وه، خاتون جنت وه. سلیری ما شئت، څه چې غواړې ما ته ووایه دنیا کې دې چې څه پکاري بچی چې درکم. لیکن قرآن نه ځان بچ ساته، د قرآن قوانین او د هغې احکاماتو نه ځان بچ ساته. که ته په قیامت کې قرآن راونیوې نو زه به دې خلاصولی نه شم. شکاکا دا جلسه نه ده، تکبیر التخار کی جلسه ده، هغې ته بیا ورشه. دا نری تکبیر او غټ تکبیر په دې غذا وخت دی. دغې خو دا بل تباه کړو، د دې ملک بیړی یې غټ. خو چې لیډر وایي رونو زه چې وزیر شم نو وړه به په روپۍ سیر کړم، دغسې پکې یو چغه وایي نری تکبیر. خلک وایي چې هله وړه به په روپۍ سیر شي. چې راشم مغه د وړو بوجھے پر سنبئی درو منڈی. نواز شریف بولے کہ میں آ جاؤں تو کچکول کو توڑ دوں گا اور لوگ پیٹ بھر کر روٹی کھائیں گے. چراغا کا کچکول رہتا تھا اس پر نہیں کچھ چاڑو ماتی گی نا کبھی خدا پکڑ سے علا دیا اڑے نہ نرے تکبیر اور غٹ تکبیر چی دی خبردار چی بیا نوے دے تکبیرونو نرے اور غٹ تکبیر چی دے دے قوم بیڑا تباہ کر لیڈر پہ سنداشی اور پہ غٹ سی چن لکونو خلقو ہے کہ زندہ باد استاسو بیڑا غر 50 کا لکھے دے قوم کی عقل و سوچ و فکر را نغے کہ دا لیڈران من سر چکی لگیا دا چکی دا دروح نائی دا دروح جن ندی زدروح نائی زمانگا اسلام چلے دعا ہو رہی زمانگ اسلام دا سشینے لکا دے بالا مانے کی او سرے ہو دا غزوی دا غی اسلام ناما ہوا او پا دے ٹیشن کی کولی ہو کولی تو بے کوچ نا ٹیشن کی ازوی تے ورک شوئے ہو چی زوی تے ورکو نو دے پلار ورپس آوازو کو چی اسلام نو غنور کولیان آوازو کو زندہ باد اگر چپ شئی ویل اسلام دی بیاوی زندہ باد بے خموزل آگا اسلام نہیں آدم زمان دوزوی اسلام ناما را اسلام تا چگے وا نو دا اسلام ناما زمان دوزوی را دا تاسو تا چی مخی کو کنی تاسو ہوئی کم سڑے چی اسلام غواری اب پا بلشی راضی بشی زجو دا کم شی مطالبہ کو امتانا اوی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړی کارټول د ازغو کړی بیا ته تمه د ګلزار کړی کړي ازغي او تمه ته د ګلزار کې غواړي اسلام او راضي کېږي په منصب باندې اسلام نو پیغمبري شیوا څه ده پیغمبري شیوا ده چې زه اسلام غواړم یا به مسلمانېږي یا به ستاسو زما جنګ کوس میں ہو او نہ مسلمان دے مرائے بدے ماتو او کوس میں نہ ہو خدا تبویم چی یا اللہ ماستا دین ورطا پیش کو دیو نمانلو اس مخ کے تپوئی گو دوی پوئی گو کاری پوئی زما عزیزانو سلیمان علیہ السلام یو دیر عظیم پیغمبرو او دا سی پیغمبرو چی کم شان دتا خدا ورکڑے دا پا نور پیغمبرانو تا نو ملاو تمام پیریان او دیوانی دا دتا بے کری دا تخت با پا خوات لو
استقبال به چې کوم د تحقیق او د شو پیریانو کولو او د پاسه سوره باندې څه شو څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د تابع دا مارغان به پداسي تخت د پاسه چتر روانو سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان دا د شان یو دی د یو مارغه ځای خالیو چې هغه مارغه ته هدهد وای مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو په دې سره داسې سړی غوندي د دې هدهد ځای خالیو چې تخت کې خو هدهد مارغه له وختو چې ته چرته غیب وي د دې سړی نه ونیو او داسې دیچګای ورکا ا مارغه ورته څه وای چې او سليمان دا غیر نه ویریږي چې تا غوندې ډیر پیغمبران بم پاغه ورځ ورته پیښ وي لکه چې نن تا ته پیښ ما زدي وختونه نیولم زړه دې را توران کړو یو داسې ورځ براشي چې ته بم خدای ته پیښ سليمان عليه السلام زر پرې او د هدهد مارغه نه معافي وغوښته چې ما معاف کا په ډېر عاجزۍ ورته بیا وای چې چرته تللی ورته او سليمان دې یو داسې خار خبر مې در تر وړې دې چې ته خبر نه تا ته پته نشي کوم دې وی شهر سبا نرالم دا خار بادشاہ چې دا ناغه خزه د بلقیس نامه ده عظیم تخت لري قران کې راځي ولها عرش عظیم په یو عظیم تخت ناشته دا غیلان دي 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج دی او عبادت د نور کوي د سپوږمۍ کوي دا عبادت ته او دې ته خدای وي سليمان عليه السلام سوچو کو چې ها خدای نو هغه بادشاہ ته زما یو خط یو خط ورته لیکي د سليمان عليه السلام د خط ته اوس ګور مونږ چې امریکای ته خط لیکو یا برتانیې ته خط لیکو نو ملک الزبت ته وایي چې دغه تشریف را نوړي پاکستان ته چې ستا په خپل پاکستان مبارک تیر ورځو کې د برتانیې بادشاہ راغلی و کنه میړم ورته راو زمونږ د خزو فوټوانم ورته راو دا غي میړه سره ولاړې وي زمونږ خزي څه درته زمونږ داخل د امریکای بادشاہ ته خط لیکو که د چین ته لیکو که جاپان ته لیکو تشریف ورانوړي چې د ازمکه ستا په خپل لګه مبارک شي په دې 50 کال کې دا شو بادشاہ چالي دلې چې هغه بل بادشاہ ته د اسلام دعوت ورکړي ستا په ملک یو ګورا کولو اجازه ته عیسایانو ته د عیسایت تبلیغ کول قادیانانو ته وګورا کولو اجازه دغه پمپلیټ شایع کی نن ستا په ملک یو ګورا تنخواه برتانیا ورکړي او دا ډبګړای کې مشن هسپتال وګورا اعلی سپیشلیستان چی دغه فیس صرف 15 روپو ټیکټ ته صرف هغه 15 روپۍ چې دی هغه د عیسایت په تبلیغ باندې بیا لګي او ډاکټر بتاو ګوري انور اجازه په دې کې یو د سترګو سپیشلیستو صرف 15 روپۍ فیس به او دومره اعلی سپیشلیستو چې زه درته سوال ویل 15 نن ستا سپیشلیستانو ګوره او چې دوربین دمړي 1500 روپۍ اوس پکې 4000 روپۍ فیس کم نو که خدای ته منظورې دماغي بیماران خټولې او چې کلم پرتګ وسته شروع کړو ډاکټر ته ځي نو 1000 روپۍ به در سره نه او پرتګستري وګرځي دا تاسو را پیښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری ګیټ اشرف روډ سراج فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاويږي او د دې نه علاوه د دې تقاریرو کیسټ هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدي شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ مولا راته ټلیفون کو چې مولانا صاحب د رحمان بابا دا شعرونه ډېر وې دا شعر څنګه دی چې په زړه کې دی فرق نه دی رحمانه کلی مخته په کتو کې ګناه نشته سمې وای چې په نظر کې دی فرق نه وي اے رحمانه کلی مخته په کتو کې ګناه نشته ما ورته مولانا صاحب ته ما سره په قال کې خبرې کې که په حال کې که په قال کې عمره ته وایه چې در سره بیا وکم او که په حال کې نو عمر وایه ما ته وایي چې دواړو کې کوم مال خدم نو زه داسې چل دی چې انا لا ادري لسان الافغان ان تطيق فابحث معي في العربيه انا لا ادري لسانك ما ته وایي چې تاسو عربي شروع کوم زه پښتو پوهېږم نه سم عربي پوهېږم ما ته وایي چې زه عربي کې خبرې نشم کولی ما چې عربي کې ته ملا یې او خبرې نشي کولی ما لالول دې روا دي که نه چې چا قرآن او حدیث ویلی او هغه په عربي کې خبرې نشي کولی تا لالول روا دي که نه چې ما ورته وویل چې په نظر کې دې فرق نه وي رحمانه خولي مخته په کتو کې ګناه نشته مال دا باس به په امام غزالي او په مولانا روم باندې کړ ویلې څنګه زه درځم ویلې راشه چې راغی په مولانا روم را سره څنګه باس دی
منواورا یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت ای پروردگار بنیاز د شپې ناست نیمه شپه ده په خدای مې دې قسم چې په نیمه شپه کې خدای دې خلکو سره خبرې کوي په نیمه شپه ولې حدیث کې نه دي راغلي چې الله په نیمه شپه کې چې دوی سي تیر شي او یو پاتې نو الله د دنیا اسمان ته ما یې په بشانه تکلیف وروړي د دنیا اسمان ته او ملائکو ته وایي زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره حجابونه دي ټول لرې کوي او الله په خپل आवाज کوي چې څوک شته چې دې وخت کې څو یو ډول خبرې وکړي نو مولانا روم وایي چې یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت اے پروردگار بنیاز اے بنیاز خدا از چرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی یا اللہ دا زمانہ مدی ولی مجنون نخدا او دا دا لیلا مینا دی زما پزڑکی ولی اچولے دا نو مولانا روم وی چې آواز ورته وشو د اسمان نه هاتف غیب آمده مرد غریب لاجرم غم ها تو را کردم نصیب کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس اے مجنونا داد لیلا مینا مستا پزړه کې زکا چولې دا چې داد لیلا کار نه دی دا زما کار دی داغه په مخ کې زما د نور تجلی دا نو ته په ما مې نه په لیلا مین نه مجنون سوال گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان برمن کنند آفرین من نگویم آفرین هیچ کس مدح من دشنام لیلا بادو باز مجنون رہنے چی اللہ دین پسد کدا ټوله دنیا پاک آفرین وای زما د چا آفرین پروا نشتا زما آفرین چې د هغه د لیلا کنزل دی مالوسوا چې خسته مخ کې د الله د نور تجلی وي او سړی وګوري او د الله په توجه هغه طرف ته شي بیا ولته بیا تصوف ته لاړې نو مازدګر نه دا ګلم جنې ډمې خو نه یادوم خدای دې بې خو باسه ته خو ګلم جمه باندې ونې کړې په آیات آباد کې زه خو ګلم جمې نه یادوم زه خو درته حقیقت یادوم بیا دوایانو له چې ورش د 500 روپو بوتل په 80 روپۍ شوی اوس په دوی سیل ټیکس بل لګولې سیل ټیکس ای په بوتل لیکلي اوس بل یو قهر در باندې نازل شو ان شاء الله العزیز کورونو ته به در ننولي او کورونه به م ناپ کوي چې په دې کور کې کوټې څومره دي او دا کوټې څومره فوټه دي او قالین په کومه کوټه کې دی نو هغه حساب به بیا ولګوي او هغه ټیکس به در باندې لګي هر یو کور ځمکې به ناپ کوي چې ستا کور 100 فوټه دی فوټواري په حساب باندې به جدا ټیکس در باندې لګي کور دې د میردین جماعت شه د ملک ټوله سرمایه دې په موټروي باندې ولګوله او موټروي ناکام شوه تاوی چې 10 لک روپۍ ورځ به آمدني د هغې 15 لک هم نشته اوس یې بل چاله په ټیکه ورکوي دا یې لومبی قدم اوس تا او زه ترې خفه پسې شو ما درته ویلي چې په دې خرې د ناوې نامه کښېنه تا پې ولې کښېنښوه په دې خره دې ولې د ناوې نامه کښېنښوه نو هغه خرې ته څنګه ناوې وویل زه هغه سړي ته پښتون ویلی شم چې د کوم سړي ښځه چې دی ټوله ورځ پردي سړي بویوي ویلی شم هغه ته چې د چا ښځې ټوله ورځ چې دی په سړکونو باندې ګرځي او په دوکانونو کې انګتې اچوي تاسو ښځې زه نه ګورم په آرمي سټېډیم کې تاسو ښځې زه نه ګورم په شفي مارکېټ کې تاسو ښځې زه نه ګورم په کوچي بازار کې ستاسو ښځې زه نه ګورم په بالا ماڼۍ کې دا پخوا به دا شعرونه وي چې منلی د قانون په ځان باندې پښتونه ستا میشن خو دا و چې قانون نه منو قرآن به د دې ملک قانوني د پیرنګي قانون نه منو قرآن به د دې ملک قانوني تا به دا وي چې منلی د قانون په ځان باندې پښتونه چې ورشه کچرو لپکې جوړې دي میلې دغه مشم خولې هر چا ته زما خیال دی ځیګر مې ډېر ملال دی
هر چاته چې د ګورم دی ټګان د بنگالي د غم شم خولي. دا یو شعر خو زده کوي، زده کوي. هر چاته زما خیال دی زیګر مې ډېر ملال دی، هر چاته چې د ګورم دی ټګان د بنگالي د غم شم خولي. وای په ایمان دا د بنگالي ټګان دي کنه دي؟ د یو لیډر سره مې دننه په کمره کې خبرې کولې چې دننه نه نواته ما کمرې ته، نو په ګاډي کې داسې کیکونه پیسټرای مالا د مټیانو نامې هم ناراضي ګول ګول غوندې څه دي ګلاب جامن. لا اله الا الله محمد رسول الله. چې ما په خپل زندګۍ چرته په دې نیت اغستی دا مټیانې چې زه یې وخورم، زما حشر دی د ابو جهل سره په قیامت کې په خپل زندګۍ. که چرته پېښ شوی یو خوړلی نه هغې نه ویلی نه شو. که به مې دا حواسي په زړه کې چې زه دې برفي وخورم، ګلاب جامن دې وخورم، سموسې دې وخورم، پلانې دې وخورم، زه به په څلور مذهبه مسلمان یم. یو شوق مې کله کله یي دا پیکوړې نه دي، پیکوړې دا یو 2 روپو یا 3 روپو دا کله راوغواړم نو دا شوق مې د طالبګیرۍ د زمانې ده. کله څوک ماته وایي ته دي دا پلانې شی به پلانې شی، ما زه د وړوکوالي نه د خشي خوراک عادت نه تربیت مې داسې شوی خوراک څه دا منحوس نفس ته وار شی چې ورواچې بس ډکې کا. بزرګ ته سړی راغی وی چې ما مرید کا، هغه وی چې مرید کومه دی خو په دې دنیا کې ګرځه داسې شی راته وښایه چې د هغې نه پلیت بل نه دا وپېژنه نو بیا دې مرید کوم. دی ګرځي سپی وګوري چې د هغې نه خنځیر وګوري هغه زیات پلیتي. یو ورځ چې ته مېلمه شوی دی نو د شپې چرګان خوړلي دي، سهار چې پټي ته وتی دی نو یو د میخې عمره سوټه یې کړې ده چې داسې لاندې کتلي دي دا بوی نه ترې زر اوچت شوی را روان دی په لاره چې زه چې کوم پلیت شي پسې ګرځېدم خو ما سره دی زما د دې نفس نه زیات پلیت کم شی چې ایله وګوره واښه وخوري څومره خېپچې کوي تنور کې اچي ښځې میخه غوا سنډا وګورئ واښه وخوري څومره اله سوټې وکړي څپیا کې تې وتپي ښځې پې تنور اچوي. ته سره زار وخوره چې سهار بیا سوټه وکړي داسې به وکړئ خو به یې ساتئ دا خپل غول به وساتئ. نو دا د څه شي نه جوړ دي؟ دا په بېګاني چرګانو نه جوړ دي که نه. تا کې چې کوم مشین فټ دی دننه هغه د دې نه زیات پلیت بل کوم ځای دی زما د دې نفس نه. پیر ته راغی وایي چې ما خو پلیت شی پیدا کړو. ویل څه ویل زما دا نفس د دې نه لوی پلیت په دنیا د خدای کې بل نشته. ویل څنګه خبره یې ورته وکړه، لاس یې ورکړ. ویل بچیا اوس به بزرګ شي چې خپل ځان دې وپېژنو. مونږ تر ننه ځان